که تاسو مې آیفون موبایل استعمالوئ نو دا ټریک تاسو زده کړئ تاسو ډېر زیات په کار راشي. کله چې موږ په آیفون کې یو تصویر هایډ کوو نو تصویر په ګیلري کې راوړو او بره په 3 ډاټس باندې کلیک کوو په هایډ پکچر باندې کلیک کوو. زموږ سره تصویر هایډ شي. که بیا چېرته موږ ګیلري ته راشو دلته کې لاندې معمولي سکرول کړو دلته کې هیډن فولډر دی دلته کې تاسو هغه هایډ شوی تصویر پروت وي. نو که څوک هم تاسو موبایل واخلي نو دغه هایډ شوی تصویر په اسانه باندې لیدلی شي. خو که تاسو په خپل آیفون موبایل کې دا سیټینګ وکړو نو دا هیډن فولډر به دې ځای نه ورک شي څوک به بیا نشي موندلی. کولی څنګه شو مکمل طریقه درته ښیم ویډیو ځان سره فیورټ کې ورته وایي چې ویډیو درنه ورکه نه شي. دې لپاره تاسو په خپل آیفون موبایل کې سیټینګ کولا کوئ کله هم تاسو سیټینګ کولا کوئ اخر یې ته سکرول کوئ دلته کې لیکلی دی فوټوز تاسو په فوټوز باندې کلیک واخلئ کله هم تاسو په فوټوز باندې کلیک واخلئ بیا معمولي لاندې سکرول کوئ دلته کې لیکلی دی شو هیډن البم دې مخامخ دا ټاګل دی دا به دغه شان تاسو دا آن دا تاسو آف کوئ کله هم آف کوئ بیا په ګیلري نه تاسو کوم هیډن فولډر دی اب ورک شي اوس تاسو تصویران هایډ کړي دي او هیڅ کوم نشي راړلی اوس که تاسو بیا راړل غواړئ نو تاسو بیا دې سیټینګ ته راځئ او دا هیڅ تاسو آن کوئ دا ټاګل چې کوم دی دا تاسو آن کوئ کله هم تاسو دا